بعضې خلک احادیثو پورې هغه خلک چې احادیث منونکي دي خو موږ سره په څه مسایلو کې اختلاف دی هغه هم کله کله احادیث په داسې شکل بیانوي چې دا په ما پورې استهزا نه ده دا خو ته چې نعوذ بالله په نبي صلی الله علیه وسلم پورې استهزا کوې که وایي دا چې دي دوی وایي چې موږ په احادیثو عمل کوو او موږ په حدیث د بخاري عمل کوو نو بخاري کې خو په ولاړه باندې بول راغلی دي باب پې لګولی امام بخاري وایي دوی ولې په دې عمل نه کوي مونږ یې ګوره د الله نه یره پکار ده یو خو چې ته دې حدیث پورې ته کومه خان دی که نه دا زما حدیث دا عمل زما دی دا حذیفه رضی الله عنه فرمایي نبي صلی الله علیه وسلم سره زه وم او فاتا صباطة قوم فبال قائما نبی علیه السلام د یو قوم ډیران ته راغو او هلته په ولاړه باندې بول وکړه عذر خپله د حدیث کې علت ذکر دی چې ولې وکړه په ولاړه زید ناستې نه و ډیران دی که کینې کپړې دي پلیتېږي نو د عذر په وجه نبي علیه السلام قضا حاجت څه وکړه په ولاړه که دا عذر ما او تا ته راغو ټیک ده که نه بیا پې عمل وکړي که نه انسان یو انسان د خپه کې درد دی کېناستی نشي اپریشن یې کړی کېناستی نشي نو ټیک ده بیا دې پې عمل وکړي دا خو د دې دپاره و او رخصت خپله حدیث کې ذکر دی نو ته دې پورې خان دی ولې ته دې پورې ګپ ولې لګې ته به الله له اخر څه جواب ورکې او کله چې حدیث کې چې راغلی دي چې د اوښانو بول د دې سکل راغلی دي چې د اوښو بول نبی علیه السلام عکل عرنیینو ته ویلو چې دا وسکئ لاړ شئ وایي تاسو هم شابه د اوښانو بول سکئ که نه مونږ وایي ګورم هغه حدیث کې دغه حدیث کې خپل علت ذکر دی چې دا عکل عرنیین راغه کلمه یې وویله په نبي صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو په ظاهره کې ښه صحیح مسلمانانو منځونه او اودسونه کول په دې باندې د مدینې آب و هوا ټیک رانغه بدن کې نقصان راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم بطور علاج ورته دغه ښودلی دي بطور علاج چې تاسو لاړ شئ زمونږ اوښې دي لنګې اوښې دي او هلته ورسره زمونږ چرواها دا شپونکی چې ورته هم ورسره دی د هغې خواته لاړ شئ او تاسو به د هغې هغه البان او ابوال سکئ چې کوم هغه پی دي او د هغې بول دي بطور علاج نبي علیه السلام دا خبره ذکر کړې په عام اوقاتو کې چېرته دا حدیث کې به ونه ګورئ چې صحابه ورو جماعت یې کوو نو د اوښو بول به یې راړول په لوښو کې دا چېرته شته او یا نبي علیه السلام چېرته ویلي چې راوړئ د اوښو بول چې وسکو لږ او یا چاله ډوډۍ کوي او چاله میلمستیا کوي دی پکې په جابونو کې اچولي کپ مه لګوه د الله بنده حدیث چې کوم انداز باندې او په کومه طریقه ذکر دی او پای کې کومه خبره ده هغه حدود ته ولې کراس کې ته ولې د الله نه یېرېږې چې ته لږې حدود کراس کې صرف د دې دپاره چې خپله یو باطله خبره هغه په خلکو باندې ومنې او دې دپاره چې دا حق دې په باب کې خلک په شک کې واچي څه ضرورت دی دې خبره غرض مې دا دی زما محترم ورونو دا احادیث دا د دې دپاره چې موږ پې عمل وکړو